دا هغه کورنۍ دي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپلمنځي جګړو له ویرې کورونه پریښي. اوس د مرکز اسداباد په ګډون په نورو امنو سیمو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا کورنۍ زیاتره د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو دي. هغه چې ډیر کله یې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د خپلمنځي جګړو شاهدې وي. د جګړو له ویرې دا راکډه شوې کورنۍ اوس د سرپناه د نشوالي ترڅنګ د ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دلته جنګ و د داعش او د امارت موږ د هغې نه بېځای شوي چې موږ د ځان په نشو غوښتلی خپل ماشومان او خپل سرونه مو ولایت ته راایستلي دي. مالونه او ځمکې او جایدادونه کورونه ټول همداسې پاتې دي د دغه جنګ عواملو چې ولایت ته راغلي. هلته هېڅوک هم نشته دی، ټول کورونه همداسې پراته دي او دغه د ورسک د کلي په شمول چې یاره 300-400 کډې دي هغه زه خپله په دې باندې قایم چې ټول راغلي دي په همدې مرکز کې تر ننګرهاره پورې او د چپ د پېش درې ولسوالۍ پورې ځای په ځای شوي دي. داعش او طالبان راغلي او مال خانم ټول فیصله شو مړ شو سپاس هم پای چې د دې مړه شو وای مړ شو ټول وطن پای چې رالو او به ځای شي داعش او طالبان نه او ډېر خوارزار او غریب خلک چا څادر راکړي چا چپاکول راکړي او یخنۍ او دغه حالات تباه شو. د کونړ چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د جګړو طبیعي پیښو او نورو آفتونو له امله زیانمنې شوي وي پر وخت یې لاسنیوی شوی او لا هم د اړمنو او زیانمنو کورنیو سره د حکومتي ادارو سربیره د نړیوالو همکارو موسسو مرستې دوام لري. نن تاسو شاهد وای چې د ځینو کورنیو سره مرستې وشوه. هغه کورنۍ چې یا خوار دي یا مهاجر وو او یا د حوادثو په نتیجه کې زیانمن شوي وو. نن تقریبا د 10 کورنۍ هغه کورنۍ دي چې هغه معیبین دي، د هغوی سره دلته مرسته وشوه د خوراکي موادو چې د استقرار کمیټې یا د حوادثو د ریاست لخوا ورته شوه. په ورته وخت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت معین کونړ ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه زرګونه کورنۍ چې دغه ولایت کې د جګړو او نورو طبیعي پیښو له امله زیان لیدلی د سرپناه ترڅنګ به ورسره په نورو برخو کې مرستې لا زیاتې کړي. کونړیان ته زیری به دا وي چې انشاءالله یو خاصه توجه به د خلکو ته د رسیدګۍ په برخه کې کېږي او همدارنګه د استقرار بودجې یا طبي حوادثو نه چې خلک متضرر کېږي عاجله مرستې ضرورت لري په دې برخه کې به یو فوقالعاده مرسته به د والي صاحب سره نږدې همغږي د مرکز کونړ ته کېږي. کونړ کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ادارې د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې نږدې 15,000 کورنۍ د ناامنیو له امله داخل کې کډوالۍ ته اړې شوي چې د ډیرو هغو سره د یوه اندازه نقدي مرستو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.